اوس خزه کې نسبتاً په زنانو کې د سړو په نسبت باندې برایه او د ګناه سیزونه زیات دي. او دا ولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ما د خپل ځان نه پس د سړو په حق کې ډیره خطرناک او د ضرر چې کومه فتنه پرېښې ده نو هغه ښځې ښځې د سړو په حق کې لویه فتنه ده او لوی ضرر دی. دومره د سړو دپاره د ضرر او د خطرې بله فتنه نشته کومه چې ښځې دي. دا زه نه وایم، دا د دواړو جهانو مبارک سردار وایي. یو څو جرایم دي د ښځو، د هغې ذکر هم درته کوم او د هغې د اصلاح طریقې هم درته ښیم. لکه یو لوی نقصان، لوی جرم د ښځو ناشکري ده. په سړو کې د ښځو په نسبت ناشکري کمه ده او په ښځو کې زیاته ده. او د هغې بدله یو دوه مثاله د شریعت په رڼا کې درکم. یو مثال یې دا دی چې حضور پاک مبارک یو ځل وفرمایل وی ما ته الله دوزخ وښو او په دوزخ کې مې په زیات تعداد کې ښځې ولیدې. وی دا سیبه ولې؟ وی بکفرهن دا ناشکره دي. نو صحابه ته تپوس کوي یکفرن الله، دوی د الله ناشکره دي. نو حضور پاک وفرمایل یکفرن العشیر، دوی د خپل ملګري د خپل خاوند ناشکره دي. او حضور پاک مبارک په خپل یو مثال ورکوي وی لو احسنت الى احداهن الدهر، وی که ټوله زمانه د ښځو سره ښه سلوک کې، ډوډۍ م وله راوړې، میوې م وله راوړې، او د جامې او د پیزار غم م وله کې، ټوله زمانه کور دې م وله جوړ کړ، او چې پلار کره د خولې ټکې د خولې نه نیوتې په مخه دې رسولي، او ډاکټر معمولی په سر خوږ شي نو ډاکټر لی په منډه ځغلی، نو ټول عمر ورسره ښېګړه کې. ثم رأت منک شیئا، داسې لږه غوندې غلطي در کې ولیده. شیئا دا طالبان پې پوهېږي دا تنوین د تقلیل دپاره دی. لږه معمولي غوندې داسې پوټینۍ غوندې غلطي در کې صحیح کړه. نو دا څه وایي؟ دا نه وایي چې خیر دی که دا غلطي وشوه، ته خو ما سره د ما د سر تاج یې، ما له ډوډۍ راوړې، ما له دې کور جوړ کړی دی، ما له د اوبو خوراک انتظام کې، نه چې دونه غلطي در کې صحیح کړه پوټینۍ. څه وایي؟ وی ما رأیت منک خیرا قطو، اے سړیا تا نه خو ما چرته هم خیر نه دی لیدلی، او یې ښه ورځ مې دنه نه دی لیدلی. دې وخت کې سړی وایي چې دې بلا سره څه وکړم، ښه مضبوط غوټن پورته کړ. داسې ده که نه چې دا جامې دې د پلار د کوره راوړي، او دا چې کومه ډکه شوې ډوډۍ دې وخوړه دا د کوم ځای نه راغلی، او دا پیزار دې د چا په خپو کړی دی، او دا چې کوم کور کې اوسېږي دا د چا دی، او دا میوې چې خوري دا د کوم ځای نه دي. خو نه ګورې وروڼو وال د ښځو منه دي ښه، داسې ما خوشطبي د سره وکړه. دا ولې ناشکره دي؟ دا زه نه وایم، د دواړو جهانو سردار وایي. یا یو دویم مثال یې موره خل بشیر جان د دې غم خلاص دی. دی لا وایي ما له واده وکړه، سړیه دا نور لږ په غم اختري چې ته م واده غواړې، دې غم نه خو خلاص دي که تا له خو څپېړې چل هم نه درځي. ناشکري به دی کور ودانې کوي، ورغروالې به په بل بی بل برې د مرۍ نه رانیولي. ړانده چې یو بل سره اکثر په جګړه نو یو خپل زوی راونیسي او بل هم خپل زوی راونیسي، نظر خو یې نه لګي که دا رده فرمان دی. ګورې نو حاصل د خبرې دا دی چې ناشکره دي. دې مثال یې واوره. حضور پاک مبارک فرمایي لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاتن، وی یو ګاونډی دی د بلې ګاونډی تحفه او خیرات ته سپک نه ګوري. وی اگر که دا یو ګاونډی دی بلې ګاونډی له د چیلې د خپې د هغه نوک غوښه ولې ونه لیږي. او بل حدیث کې زلفا محرقا، د چیلې د نوک دا سوځېدلې غوښه، دا سوځېدلې غوښه د چیلې د خپې به څه غوښی، او چې هغه هم لا سوځېدلې. نو کوئی داسې معمولي شی هم یو ګاونډی بلې ګاونډی له په تحفه کې په هدیه کې ولیږي نو سپک به ورته نه ګورئ. نو علما لیکي وی دا حکم سړو ته نه کوي چې تاسو دا سپک به ګڼئ، وی ښځو ته وایي. وی معلومیږي دا چې دا د ګاونډی د خیرات ته او د ډوډۍ ته او د هدیې ته او د تحفې ته دا سپک دا سړی نه ګوري، دا ورته دا ښځه ګوري. ښځه کې دا یو صفت شته، دی څه پخ کړي او دی څه راوړل او دی سنګ ترکاري پخ کړې ده. دا د خاوند ته ښایي چې ګورې د پخولو والا چل صرف ماله راځي، دا بل چاله نه ورځي. دا ناشکري ده په ښځو کې، د خاوند ناشکره، د خواښې ناشکره، د مور ناشکره، د پلار ناشکره. دا ناشکري ده، دا پکې یو عیب دی. حالانکه داسې بیبیان هم تېرې شوي دي چې هغې به په دې کې د ډېرو سړو نه او د ډېرو خلکو نه په شکرۍ کې مخکې دي. اوس نبي علیه السلام فرمایي وی ښځه به د خاوند تابعداري کوي. یو حدیث کې راځي وی که ما حکم کولی چاته یو انسان ته چې بل انسان ته د سجده وکړي،
سجده ما سوا د الله نه بل چاته منل. حکما دا حکم کول یو انسان ته چې د بل انسان سجده دی وکړي، لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن، نو ما به دې ښځو ته حکم کړی چې خاوندانو ته سجدې ولګوئ. دومره د خاوند حق دی په ښځو. زمونږ په دې پیغمبرانو کې یو ډېر لوی عظیم پیغمبر تیر شوی دی، حضرت ایوب علیه السلام. اختلاف پکې لږ دی شته، خو اکثر مورخین مفسرین لیکي چې دا لوط علیه السلام، دا ایوب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نوسی و، کړوسی چې ورته وایي، د نوسی زوی د پلار د طرف نه، او د مور د طرف نه د مور د حضرت لوط علیه السلام لور وه، او حضرت لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام روارو. د ابراهیم علیه السلام د مور د ابراهیم علیه السلام درواره لور شو. نو نسب بهترین نسب دی، او ډیر زیات عبادت گزارو. هر پیغمبر عبادت گزار، او ایوب علیہ السلام بیا ډیر زیات عبادت گزار دی. قرآن شریف کې اللہ تعالی صفت کوي، انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. الله وی یره چې الله د چا صفت وکړي نو هغه د صفت قابل. انا وجدناه صابرا، یو پکې صبر ډیر زیات. او بل الله وی نعم العبد، ډیر خسړی ډیر خبنداو. نو چې الله وی ډیر خبنداو، او دا نه وی چې نعم المرء ډیر خسړی، نعم العبد بندگی پکې و ډیر خبنداو. او انه اواب، هر وخت به الله ته راجو. اواب هغه چاته وی چې په هر مال کې او په بدن کې او په هر سیس کې الله ته راجي وي او الله ته رجوع کوي. مالدارم ډیر زیات، دومره مالدارو چې بعض علماء لیکلي دي، د عبدالماجد دریابادي رحمت الله علیه پر خپل تفسیر ماجدی کې لیکلی دی، وی د دومره ځمکه وه، سی د غر په علاقه کې و، سی هغه سمه کې وه. نو چې کومه اواره علاقه کې ځمکه وه، نو اوس خو خلک د جیربونو حساب کوي چې دومره جیربه او دومره ایکړه ده. هغه زمانه کې خو جیربونه او ایکړه نو د قلبوخه، او پخوا به د مشران هم دلته د قلبو خبره کوله. نو وی دومره ځمکه وه چې 1500 قلبې پکې کار کوي. د 1500 قلبو ځمکه وه، او 1500 قلبې دي، 1500 خره دي خره د کار دپاره، او 3000 اوښانو، او 9000 ګډې چیلې. دومره مالو ده. او تا اندازه لګوه چې د هرې قلبې سره ځان له یو زمیندار، دارنګې د خرو سره ځان له مزدوران چې کار پې کوي، دارنګې د ګډو چیلو سره ونکو ځان له خلک، او لوی محل او لوی، او دومره سخي چې چاته به د کم څیز ضرورت راته تر دې حده پورې چې میلمه هر وخت به درستخان. دا خو چونکې د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راځي، او د ابراهیم علیه السلام مهمان نوازي دا تاریخي خبره ده. هر وخت به دنیا ورته میلمانه ناستو، او چاله ډوډۍ او چاله جامې او چاله نغدې پیسې ورکو. نو دونه عبادت گزار دی چې بره په اسمانونو کې فرشتې صفتونه کوي. شیطان خو د نیک سړي دشمني، او بیا چې څوک د چا د عبادت صفت کې شیطان چرته برداشت کولی شي، نو شیطان رب العالمین ته رجوع کړه، یا الله ستا دا بنده ایوب عبادت کوي. دا ځکه کوي چې مال دې مور کړی دی او بچی دې مور کړی دی، دی بېغمه دی. که دی غریب وي او د مال نه وي، یا لږ مال یې هلاک شو دی بیا ستا عبادت وکړي، دا خو خدای ستا پې مهربانۍ دی. شیطان ګورې ما درته مخکې ویلي چې دی د خدای په مقابله کې لګیا دی، د الله مقابله کې. نو الله درته وی ځه د ده د مال او د دولت اختیار مې تاله درک. نو زما په دې واقع کې یو بوټی غرض دی، هغه غرض درته د دې واقع نه بیانوم. وی زره دې اختیار مې تاله درک. دې خوشحاله شو. رونو ګورې زمونږ ستاسو الله د فرشتو په ذریعه حفاظت کوي. یرسل علیکم حفظة، قرآن شریف کې الله فرمایي، یعنی چې الله د دې فرشتو په ذریعه حفاظت ته مسلمان نه کولی، دا نیکان به د شیطان یو ورځ هم نه وي پرېښي چې ګمراه کوي او خرابوي، خو وجلې به یې کوي. مونږ یې نین او مونږ اینې، نو په مرۍ به یې د لګوته ایښودې وه او سا به یې دنه په یو ساعت کې ایستلې. لیکن دا د فرشتو په ذریعه الله عبادت کوي، او هم دې د مال حفاظت کوي، هم دې د بچو حفاظت کوي. نو الله وی ځه د د مال او د دولت اختیار مې تاله درکړه چې څه دې خوښوي ورسره کوه. دی راغې د خپل بچي را جمع کړل، چې را جمع کړل چې څومره یې غله وه، وی د ایوب علیه السلام دا ټوله غله به سوځو، اور یې ورته ورتک، او درمندونه او غلې هر څه یې وله مکمل وسوځول. او بیا د هغه مشر د ځمکو چې کوم مشر ناظر دی د هغه په شکل راغی، او جامې یې شلولې او جړه یې جوړه کړې، او راغی ایوب علیه السلام ته ودرېد. وی ځکه نه ته کوه د خپل خدای عبادت دی، او هغه خدای در پسې راغشتې د راشه چې څومره غله دی او غنم او هغه نور څیزونه ټول یې درته وسوځو.
د نیک سړي کار سره اذا اصابهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون وانا لله وانا الیه راجعون وی زخشوا وی عبادت توزگار شم د دې به مې سوچونو غمونه کوم بس دی خو پوه شو چې دا کار خو نه شو بچی راغون کل وی دا ګړه چیلې ولا غرق ای ولا غرق بیا راغی او مغه سې وکړه د وی زخشوا چې غرق شوی د خدای عبادت توزگار شم بیا ولو خان هلاک بیا غلامان وینځي ولا هلاک خو ایوب علیہ السلام یو رب دسترګم د الله نه غافل لګا اخره کې دا الله ته وی خدای په بچو مطمئن دی بچی سبب د دینه زیاته غله زرغونه کی اولاد اشته بچی اشته وی دغه اختیار مم دل درکا بچی راغون کړه ټول محله به د پاسه راغورځه بچی ولا ټول مړکل او چې کوم مشر استاد و داغه په شکل راغ او چغي وی ایوب علیہ السلام ته وی ذکر ته مغه سي عبادت کوا او راشه هغه ټول بچی دی مړکل او کتار داغه بچو چغي ولې دی وغوینه ولې دی دې سوي وی الله را کړو الله واغشت زما پکې سوي دار څه خدای الله دی الله ورکولم کوي غشتلم کوي خواندهونه بهر کیف آزمایشونه راځي په دنیا کې په خلق او ورونو ګوره دا ذهن کې واچوي چې په نیک سړی آزمایش دا ډېر زیات دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل وی زیات آزمایش په مخ د ځمکه په پیغمبرانو راځي بیا ورپسې نیکان بیا چې ورپسې کم نیک دي بیا ورپسې کم نیک دي دا ولې دا چې کم نیکان دي او ګناه نشته نو دا مصیبتونه په ولې راځي دا ولا خدای په آخرت کې درجه اوچته او که کم ګناهګار خلک دي هغې نه په خدای ګناه راځي نو بعضې خلک وي لکه که دا نیک وي دا تکلیف په پې نه راځه نه دا تکلیف دا بیماري دا لازمه نه ده چې دا د په ګناهګار راځي دا په نیکانو راځي او په صالحین تاسو نه ګورئ دا بزرگان او دا نیکان او صالحان دی اکثر بیماران چاته یو بیماری او چاته بل بیماری خو فرق به دی چې کم سړی ګناهګار دی او په تکلیف راغی دی به فریادونه کوي او چغې به وایي او چې کم سړی نیک او صالح دی په بیماری او تکلیف راغی دی او پکې استقامت کوي او صبر به کوي دی فرق تر دې حده پورې چې دی غریب باندې داسې ابتلا راغله چې بیمار شو او دا پخوا به زمون په دې وطن کې په دې خلکو ننکې راختې عقل ننکې به وته چیچک چې څه ته وایي دا ټول وجود یې دانو نه ډک شو دې حد ته خبره ورسېدله چې د خپلو خپلوانو د ټولو ته نفرت پیدا شو کرکه ته خلکو شروع کړه دا بیماري به مونږ ته ولګي نو خپلوان هم ته بیزاره شو دوستان هم ته بیزاره شو ګاونډیان هم ته بیزاره شو واحد یو کس پاتې شو یو بیبي پاتې شوه رحمت د هغې نوم چې هغې د خپل خاوند خدمت کوه دا مې درته دې پورې وي چې ډېرې ښځې د خاوند ناشکره دي خو ډېرې ښځې داسې شته چې په تکلیف کې خاوند نه پرېږدي د خاوند به قدر کوي د خاوند به عزت کوي که خاوند په ظلم او زیاتې کوي د هغې تپوس په خدای د خاوند نه کوي لیکن دا په هغې کې صبر کوي او صبر ګزاره وي او د خاوند اطاعت گزاره وي نو دا غریب یک تنها یوازې پاتې شو او د خپل خاوند لګیا د خدمت کوي تر دې حده پورې چې مزدوري به خوارې کوله غریب مزدوري به یې کوله هغه ډوډۍ به یې راوړو د خپل خاوند له به یې ورکوله مزدوري به یې کوله لګیا به هغه ډوډۍ به یې راوړو د خپل خاوند له به یې ورکوله او څونه مودې دا بیماري وه د ازمایش او د تکلیفونو او د بیمارۍ مودې څومره وه پته درته لګي نه یو شپږ میاشتې او نه یو کال روح المانی کی لیکلی دی علامہ آلوسی چې 19 کاله په دې بیماری په تکلیف کې دا غریب پروت 17 سال 19 کاله په دې تکلیف او په دې بیماری کې پروت بچی لاړ شهیدان شومل شو مال لاړ ختم شو ګډه چیلې لاړ ختم شو او خان لاړ ختم شو زمکه شاړ شو نوکران مړ شو وجود بیمار شو خپل پردي چې څومره ټول پردي شو دوستان ټول پردي شو قبل خزوي د قصبه پرې خو چې د خپل کار کوا څنګه دا نور رشتہ داران وي دا بیماری به مونږ ته ولګي دی به ویلو چې بیماری مونږ ته ولګي لیکن نه وی ارس چې د بستاوم په دغه بیماری کې خدمت لګیا د خدمت کوي چې کله خدمت کوي نو یو ځل دا شیطان راغی چودريګا دی خو ما په اس طریقه د الله د عبادت نخمنه نک او مقصه ایوب علیہ السلام لګیا د رب العالمین عبادت اولی خو نه د الله د عبادت لاسونه کار نه کوي خپې کار نه کوي بیا هم د الله عبادت کوي جبه لګیا ده او د الله عبادت کوي نو دی راغی دی ښځې ته پلاوي دا خاوند باندې څه چل شوی وی دانې پې راختلي دي بیمار دی وی زه به داسې یو شی درته وښیم
یو شی بدل دم کم چې ستا دا خاون به په یو سکندونو کې جوړ شي. وی ال دم کنه کنه وی تاسو خو بیا بل سوای مونږ سوای تاسو خو چې ډاکټر یا حکیم دارو درکې او د ډاکټر او د حکیم په دارو جوړ شي، بیا تاسو دا نه وای چې د حکیم جوړ کړو، بیا وای دا مونږ خدای جوړ کړو. دا په دې نو خر کې یو ډاکټر هغه به داوی وی د خلکو له ګولې زور کم دارو ولا زور کم چې جوړ شي، بیا وای چې خدای جوړ کړم. الکه ګولې ما درکړه انجکشن د لمو او چې بیا جوړ شي نو بیا خدای یاد ما وی دا ډېر قمقل بے وقوف ډاکټر. بےشک جوړون کې څوک ته ډاکټر صاحب ستا په دماغو کې د دې بیمارۍ پیژندل او د بیمارۍ لپاره چې کم دارو پکار دي دا ستا په مازغو کې چا چولې دي؟ الله. دا سترګې چې ته په مریض ته ګورې او دا لاس چې د مریض نبض په ګورې او د مریض بلډ پریشر په ګورې دا اندامونه چا درکړي دي؟ الله. او کم دارو چې ته د مریض لورکې دا دارو چا پیدا کړي دي؟ الله پیدا کړي. او بیا چې مریض لري دارو ورکل ګولې دی ولا ورکړه، دا ګولې دنه معدې تلاړه، نو دا ګولې په دې معده کې په دې وجود کې لاندې حل شي او دا په وینه کې ګډ شي او دا متعلقه بیماری پرسي، نو ډاکټر صاحب ته پسې کوشي وي چې دا ګولې اوس دغلت حل کې او دې ګولې نه مختلف سيزونه جوړيږي، څه په وینه کې ګډيږي، څه پټو لذي، څه ډوکو لذي، نو دا تقسیم دغلت دنه سړي په دې ګډه کې څوک کوي. دا ګولې او بکایسو دا ویني ته څوک رسي، دا مازغو ته څوک رسي، د اینې ته څوک رسي، دا ګردې ته څوک رسي، دا ډوکو ته څوک رسي، دغلت او ډاکټر کاکا کوشي وي چې دا تقسیمات کوي الته کې.